خوست کې پر 4 جریبه ځمکه کرل سوي کوکنار له منځه یوړل شو. د خوست د امنیه قومندانۍ وین طاهر احرار رسنیو ته وایي د دغه ولایت په اسماعیل خیلو، تڼیو او باک ولسوالیو اړوند بېلابېلو سیمو کې پر 4 جریبه ځمکه کرل سوي کوکنار له منځه وړل سوي دي. د اقتصاد سرپرست وزیر د آغا خان بنسټ له اجرایوي رئیس او د پراختیایي شبکو له همغږي کوونکي سره په لیدنه کې د خلکو اړتیاو ته په کتو د هیواد زیانمنو سوو سیمو سربیره په نورو بېلابېلو برخو کې د پراختیایي پروژې په پلي کولو ټینګار کړی دی. ورته مهال په لیدنه کې د یاد بنسټ اجرایوي رئیس د آغا خان بنسټ له لوري د بشري او پراختیایي مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. په قطر کې د افغانستان د سرپرست حکومت د سیاسي دفتر مشر د افغانستان لپاره د فرانسې سفارت له چهارسمبالي جیان مارین شو سره کتلې دي. په دې کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د کروندګرو لپاره د بدیلو پروژو برابرولو په برخه کې د همکاریو او له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د تعامل په اړه خبرې شوې دي. د نیوزیلند کرکټ بورډ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د سپټمبر په میاشت کې د کرکټ یوه ټیسټ لوبه کوي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ لوبې لپاره تر اوسه ځای نه دی ټاکل شوی. د نیوزیلند کرکټ بورډ ویلي چې له افغانستان سره د دغې لوبې کولو پریکړه د بورډ او لوبغاړو د ټولنې په کچه شوې ده. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په دویمه ورځنۍ لوبه کې له سریلانکا الف لوبډلې ماتې وخوړه. دا لوبه نن د سریلانکا په سوریا و ښار کې ترسره شوه.